د کونړ ملي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. افغانستان د اونۍ په اوږدو کې په دې راډیوي خپرونه کې موږ تاسې ته په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، ورزشي، تجارتي او ټولنیزو ډګرونو کې د افغانستان د تېرې یوې اونۍ پرمختګونه او لاسته راوړنې وړاندې کوو. درنو اوریدونکو، نن په خپرونه کې زه عبدالواسع اند او زما دروند همکار جواد نوري مو ملتیا کوو. نوري صاحب، لومړی کې تاسو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. ډیره زیاته مننه ان صاحب. زه هم په خپل وار سره د کونړ ملي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې تېره اونۍ په عافیت سره تېره کړې وي او د دغې اونۍ لومړۍ ورځ یې هم په خیر سره راپیل کړې وي. ډیره زیاته مننه نوري صاحب. را به شو مطالبو ته. محمد سهیل شاهین د افغانستان لپاره د ګامبیا له سفیر سره لیدنه کړې. په دوحه کې د اسلامي امارت سفیر محمد سهیل شاهین د افغانستان لپاره د ګامبیا له سفیر ډاکټر عمر جاه سره لیدنه کړې ده. په قطر کې د افغانستان سفارت چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي اقتصادي اړیکو، په بېلابېلو برخو کې پر همکاریو، پانګونې او په دواړو هیوادونو کې د شته سوداګریزو فرصتونو په اړه خبرې شوې دي. د یادونې وړ ده چې د ګامبیا حکومت په دې وروستیو کې ډاکټر عمر جاه د افغانستان لپاره د دغه هیواد د سفیر په توګه ټاکلی دی. په قزاقستان کې د افغانستان شهرزدافیر د CARICC له رئیس سره کتلي. په قزاقستان کې د افغانستان اسلامي امارت شهرزدافیر مفتي عبدالرحمن د نشه یي توکو او ناقانونه قاچاق په وړاندې د مبارزې لپاره د مرکزي اسیا مرکز CARICC له رئیس محمود حمیدوف سره کتلي. یاد سفارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې د دواړو لورو ترمنځ په یو لړ ګډو موضوعاتو سربیره په یاد مرکز کې د افغانستان د غړیتوب په بیرته فعالېدو او د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي او پر پولو یې د کنټرول په موخه د اړوند روزنیزو پروګرامونو په همغږۍ او پیاوړتیا خبرې شوي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې همدارنګه په الماتا کې د افغانستان اسلامي امارت سرپرست جنرال قونسل محمد نعیم نعمان او سوداګریزي اتشې وحید الله عمري هم ګډون درلود. ډیره زیاته مننه. په تهران کې د افغانستان د ریل پټلۍ او ترانزیت په برخه کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. په تهران کې د اسلامي امارت سفارت سرپرست مولوي فضل محمد حقانی د خیرنرا او ترابري ټولنې له اجرایوي رئیس حسین میرشفیع او د قطري شرکت له اجرایوي رئیس سید حقی سره لیدنه کړې. په تهران کې د اسلامي امارت سفارت ویلي په لیدنه کې د افغانستان د ترانزیت په برخه کې د پانګونې او د هیواد د ریل پټلۍ شبکې د پراختیا په اړه خبرې شوې او دواړو لورو په یادو برخو کې د همکاریو پر پراختیا او د پانګونې په راجلبولو ټینګار کړی دی. ډیره زیاته مننه ان صاحب. پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي په افغانستان کې ډاډمن امنیت د سیمې او نړۍ په ګټه هم دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر مولوي سردار احمد شکیب وایي چې د افغانستان نوي پړاو په هیواد کې ټینګ امنیت یوازې د افغانانو په ګټه نه دی بلکې د سیمې او نړۍ په ګټه هم دی. ښاغلي شکیب د افغانستان د ثبات پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د یوې خوندي او باثباته افغانستان کولی شي د سیمهییز اتصال، اقتصادي همکارۍ او ګډ امنیت لپاره پراخ فرصتونه برابر کړي او په سیمه کې د سولې او هوساینې په ټینګښت کې رغنده رول ولوبوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر دغه څرګندونې د زمري 34مې د افغانستان د فتحې د 5مې کلیزې په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې وکړي. دغه مراسم په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په کوربه‌توب ترسره شول. ډیره زیاته مننه نوري صاحب. مالیزیا کې د افغانستان سفارت سرپرست نقیب الله احمدي د پالم تبلو ټولنې د 2026 کال په کرني فورم کې ګډون کړی. په دغه فورم کې د مالیزیا د کرنیزو محصولاتو وزیر د اتو سری ډاکټر نوري عیني، د پالم تبلو صنعت استازو، د صرافه کمپنۍ عمومي رئیس او د افغان سوداګرو مشر نور احمد خان ګډون کړی و. په یاد فورم کې د پالم تبلو د تولید، ارزښت، سوداګرۍ او د یاد صنعت د پراختیا پر بېلابېلو اړخونو خبرې شوې دي. د افغانستان سفارت سرپرست د افغانستان او مالیزیا ترمنځ د پالم تبلو د سوداګرۍ پر پراختیا شته فرصتونه او د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. په مسکو کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو سفیرانو لیدنه کړې او د سیاسي او اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه یې خبرې کړي.
په روسیه کې د افغانستان سفیر مولوي ګل حسن حسن په کوربه هیواد کې د متحده عربي اماراتو له سفیر محمد احمد سلطاني عیسی الجابر سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په پراختیا، افغان کارګرانو لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د ګډو ګټو اړوند موضوعاتو په اړه خبرې کړي. دوی دغه راز د دواړو سفارتونو ترمنځ پر دوامداره همکارۍ، رغنده تعامل او پر دوه اړخیزو اړیکو ټینګار کړی دی. ډیره زیاته مننه نوري صاحب. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ په نړیوال نندارتون کې د څه باندې 200 میلیونه ډالرو په ارزښت 4 هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ نړیوال نندارتون له پای ته رسیدو سره هممهاله د افغانستان د کرنې او مالدارۍ خونې مسؤلینو خبر ورکړی چې د دغه نندارتون په څنډه کې د کورنیو او بهرنیو شرکتونو او پانګوالو ترمنځ د څه باندې 200 میلیونو ډالرو په ارزښت 4 هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ خونې رئیس خان محمد پروتن ویلي چې په دغه نندارتون کې د کورنیو او بهرنیو شرکتونو له لوري له 100 څخه ډېرې غرفې جوړې شوې وي چې پکې د افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کرنیز، مالدارۍ او صنعتي محصولات نندارې ته وړاندې شول. بلخوا د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کرنې او مالدارۍ مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني ویلي چې د نندارتون د جوړېدو پر مهال د کورنیو او بهرنیو شرکتونو ترمنځ ګڼ شمېر قراردادونه او هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. نوموړي د دغه نندارتون د جوړېدو موخه د کورنیو تولیداتو او د بازارموندنې او پلور لپاره د زمینې برابرول بللې او زیاته کړې ده چې افغانستان د چرګانو د غوښې او یو شمېر نورو محصولاتو د تولید په برخه کې د ځان بسیاینې پر لور مهم ګامونه پورته کړي دي. همدارنګه د کرنې او مالدارۍ مرستیال ټینګار کړی چې د کورنیو تولیداتو زیاتوالی باید د مناسبو بازارونو له رامنځته کېدو سره مل وي څو تولیدونکي وکولی شي خپل محصولات په ښه بیه بازار ته وړاندې کړي. ښاغلي عثماني همدارنګه له سوداګرو او پانګوالو غوښتي چې د هیواد دننه د کرنې، مالدارۍ او اړوند صنایعو په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي او د کورنیو تولیداتو د ودې او پراختیا په برخه کې ونډه واخلي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ نړیوال نندارتون د زمري له 20 تر 25 نیټې پورې په کابل کې ترسره شو چې پکې د کورنیو او بهرنیو شرکتونو کرنیز، مالدارۍ او صنعتي محصولات نندارې ته وړاندې شول. د دغه نندارتون جوړېدو د تولیدونکو، سوداګرو او پانګوالو ترمنځ د اړیکو د پراختیا ترڅنګ د سوداګریزو همکاریو د پراخېدو په بېلابېلو برخو کې د پانګونې لپاره هم زمینه برابره کړې ده. افغان پلاوي د بلاروس له بلاس کارخونې لیدنه کړې. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري په مشرۍ د افغانستان اسلامي امارت پلاوي بلاروس ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد په پلازمینه منسک کې د بل ای ایز شرکت له کارخونې څخه لیدنه وکړه. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وايي له یادې کارخونې څخه افغان پلاوي د لیدنې پر مهال مسؤلینو د دغه شرکت له تاریخي مخینې فعالیتونو د دغه وزارت په وینا د دې لیدنې پر مهال د درنو ماشینونو په برخه کې د افغانستان او بلاروس ترمنځ د همکاریو، د تجربو د لیږد او تخنیکي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې شوي او د دواړو لورو په دغه برخه کې د ګډو همکاریو پر پراخولو چمتووالی ښودلی دی. لغمان کې د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت د 2 پروژو چارې پیل شوې. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په سایګل دره کې د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت د یوه سړک او یو پل د جوړولو او بیا رغونې چارې پیل شوې. د علیشنګ ولسوال قاري عبدالقاهر متوکل ویلي چې په دغه پروژو کې د موکو محمد کولام کلیو لپاره د 1500 مترو په اوږدوالي د یو سړک جوړول، د 2 کیلومتره زاړه سړک بیا رغول او د 6 مترو په اوږدوالي او 4 مترو په سور د یو پل رغول شامل دي. مسؤلین وایي د دغه پروژو په بشپړېدو سره به د سیمې اوسیدونکو د تګ راتګ ستونزې راکمې او د موکو محمد کولام او شاوخوا کلو اوسیدونکو ته به د تګ راتګ او نورو ټولنیزو چارو په برخه کې اسانتیاوې برابرې شي. بلخ کې د 2 میلیونه ډالرو په پانګونې جوړه شوې د اوړو فابریکه فعاله شوه. بلخ کې تازه د 2 میلیونه ډالرو په پانګونې جوړه شوې د اوړو یوې نوې تولیدي فابریکې فعالیت پیل کړ.
د یادې فابریکې رئیس محمد یوسف شهباز ویلي چې دغه فابریکه په 40 ساعتونو کې 280 ټنه د وړو د تولید وړتیا لري. د نوموړي په خبره دغه فابریکه چې د 2 میاشتو په موده کې جوړه شوې د حکومت له لوري د نور ملاتړ په صورت کې به وکولی شي د هیواد اړتیا تر ډیره بریده پوره کړي. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ په یاده فابریکه کې دا مهال 100 تنه په کار بوخت دي چې په وینا یې د ظرفیت له لوړېدو سره به د کارګرو شمیر زیات کړي. په بلخ کې د غلجاتو ټولنې رئیس یاسین وهاب وایي چې دا مهال په دغه ولایت کې د وړو 48 تولیدي کارخونې فعالیت کوي چې هره ورځ د زرګونه ټنه وړو د تولید ظرفیت لري. دغه کارخونه کې اخته کارګرو په کور دننه د عایدو پر برابرېدو خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د صنعت پیاوړتیا کولی شي چې افغانان له بیکارۍ راوګرځوي. افغانستان چې د غنمو او وړو په برخه کې تر ډیره په قزاقستاني توکو تکیه لري، عام خلک له حکومت غواړي چې له وارداتو د خلاصون لپاره دغې برخې ته جدي پاملرنه وکړي. ډیره زیاته مننه نوري صاحب. بغلان کې د 14 ټولګټو پروژو چارې پیل شوې. د بغلان ولایت د پلخمري ښار په شپږو ناحیو کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو ادارې د یونپس په مالي ملاتړ د نږدې 1.5 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د 14 ټولګټو پروژو د پلي کېدو چارې پیل شوې. د دغه پروژو له ډلې د پلخمري ښار په 3 ناحیو کې د 40 میلیونه 360 زره افغانیو په لګښت د 3 فرعي سړکونو د جوړولو چارې هم پیل شوي دي. د پلخمري ښاروال قاري نقیب الله محمدي ویلي چې دغه 3 سړکونه نږدې 2 کیلومتره اوږدوالی او 5.5 متره سور لري. د نوموړي په وینا د یادو سړکونو په جوړېدو سره به سلګونو کورنیو ته د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې او لسګونو سیمه ییزو اوسیدونکو ته به د کار زمینه هم برابره شي. هغه زیاته کړه چې د 14 پروژو په ډله کې د فرعي سړکونو او تفریحي پارکونو جوړول او د اوبو کانالونو رغول شامل دي چې د پلخمري ښار په شپږو ناحیو کې به پلي شي. په همدې حال کې د بغلان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي اسدالله مصطفی هاشمي د پروژو د چارو پر باکیفیته پلي کېدو د کار له بهیر څخه پر جدي څارنې او د ښاري فرهنګ پر مراعات ټینګار وکړ. د سیمې اوسیدونکو د دغو پروژو د پیل هرکلی وکړ او ویل چې له دې وړاندې د سړکونو او ښاري خدمتونو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د یادو پروژو پلي کېدل به د دوی یو شمېر ستونزې هوارې کړي. فراه کې د مالګې کان د استخراج چارې پیل شوې. د یاد ولایت د کانونو او پټرولیم امیر عبدالستار وایي چې د کلري په سیمه کې د مالګې کان څخه 10,000 ټنه مالګې د استخراج چارې پیل شوې دي. د هغه په وینا د مالګې استخراج کاري موده هر کال د غبرګوري، چنګاښ، زمري او وږې میاشتې دي او په دې موده کې به هر کال شاوخوا 3,000 ټنه مالګه استخراج شي. په همدې حال کې د پښتګوه ولسوال مولا محمد نایب عدالت قرار د دې شرکتونو کارکوونکو او نورو پانګوالو ته د هر اړخیزه همکارۍ ډاډ ورکړ او ویل چې په سیمه کې امنیت خوندي دی او پانګوال کولی شي په ډاډه زړه پانګونه وکړي. مسؤلین وایي چې د دغه کان استخراج له پیل سره به ځایي خلکو ته د کار زمینه برابره شي او د عوایدو کچه به لوړه شي او خصوصي پانګونې زمینه به هم برابره شي. ډیره زیاته مننه نوري صاحب. د بلخ ښاروالۍ له بودیجې د نږدې 1900 متره کانال د جوړولو چارې پیل شوې. بلخ کې د ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه په مزار شریف ښار کې د 1820 مترو په اوږدوالي د اوبو کانال د جوړولو پروژه پیل شوه. یاده پروژه چې لګښت یې 14.5 میلیونه افغانۍ ښودل شوې د 1 متر په سور او د 1 متر په لوړوالي سره جوړیږي. دغه پروژه د نهر ټوپ له سیمې څخه د روضې مبارکې سویل لوري ته غځېږي چې موخه یې د سطحي اوبو مدیریت او د باراني موسمونو پر مهال د رامنځته کېدونکو ستونزو کمول یاد شوي دي. د مزار شریف ښاروالۍ ویاند مصطفی محمدي خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د دې کانال له بشپړېدو سره به په دغو سیمو کې د اوبو د راټولېدو او د سیلابونو له امله رامنځته کېدونکې ستونزې تر ډېره هوارې شي. د نوموړي په وینا په روان کال کې به د یاد ښار په کچه د سړکونو قیر کولو، کانکریټ کولو، د کانالونو جوړول او نورو بنسټیزو برخو کې 11 پروژې پلي شي. د
د کونړ ملي راډیو درنو اوریدونکو، افغانستان د اونۍ په اوږدو کې زموږ همدا خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه عبدالواسع آند او زما درون همکار جواد نوري ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تر هغې ښې چارې.